پاکستان کې ماته دا معلومه وه چې د قام د وحدت جرګه راغوښتل د اسان کار نه دی د دې به حکومت انتهایی مخالفت کوي څه ملګرو چې کوم دی نو دا خبره وکړه چې دا به موږ د نور مشکلات راشي او ما ویل چې که فرض کړه موږ مشکلات د ګورو نو قیامت به راشي موږ به دغه شان پردي اخر څوک خو به دا قدم اخلي حکومت خپل انتهایی کوشش وکړو چې دا که ناکام کړي پابندۍ یې وکړې وزارت داخله چې کوم دی زمونږ کوم وروڼه چې د بر نه راغلي دي او پېښور کې اوسي یعنې موږ دې تقسیم دې ته رسولي یو چې لاندې د کرښې نه لاندې چې ته افغان لفظ والې نو هغه ځان نه یادوي زه په افغان یم چې زه فارم ډکوم هم چې هغه کې لیکلي چې قام نو زه لاندې افغان لیکم پښتون نه لیکم خو چې نوم واخیستی چې د افغان نو زه د کرښې نه بره پښتون ورور یادوم د هغه چې کوم وروڼو زموږ راغلي پېښور سره دغه دي موږ هغې ته افغانان وایو موږ وایو چې افغانان حالانکې زه پخپله افغان یم بل پښتون هم افغان دی هر پښتون افغان دی خو هر افغان پښتون نه دی نو هغه زموږ هغه افغانانو روم ته د افغان کمشنر په ذریعه حکمونه ولېږل چې تاسو دې له مه ځئ قوایلو ته چې کوم دی نو د ایجنټانو په ذریعه حکم ولېږل چې تاسو دې له مه ځئ کوشش یې خپله وکړو خو دا وایي چې د قوم کې دونه عزم را پیدا شوی چې هغه جرګه کامیابه شوه د هغې حیثیت چې کوم دی د جرګې و هغې کې چې ټولو ګوندونو شرکت وکړو مذهبي خلکو پکې هم شرکت وکړو عالمانو هم پکې شرکت وکړو مختلفو سیاسي ګوندونو چې پښتانه پکې وو هغه راغله هغې کې پکې شرکت وکړو او هغې څه پرېکړې وکړې چې هغې کې مهمه پرېکړه یوه دا وه چې پښتون قام یو وحدت و یو وحدت دی او قومي وحدت د حق دی ډاکټر صاحب ته راشه ډاکټر صاحب بیا دغې جرګې یو پرېکړه دا کړې وه چې دویمه جرګه دې په افغانستان کې وشي او وظیفواري زما په غاړه غورځولې وه چې د دویمې جرګې پورې ته د دې ماخوذ دی چې دا جرګه وشي ما خپل ذمواري د ځانه درکړې ده ما فوراً موږ کېناستو موږ ملا عمر صاحب ته یو خط ولیدو چې دغه شان د قام یو جرګه شوې وه او جرګې څه پرېکړې کړي دي په هغې یوه پرېکړه دا چې دویمه جرګه دې په افغانستان کې وشي چونکې افغانستان کې جرګه کېدل ستاسو د اجازه ده او د هغه نه بغیر به ګران موږ تاسو ته لیکو مهرباني وکړئ دې سلسله کې تاسو څه وایو زموږ په غاړه چې څه ذمواري راځي هغه موږ وښایه جواب یې راته تر اوسه نه دی راغلی ما په دې منځ کې ګوند سیکرټري بیا تللی و او کونسل سره ملاو شو خو لا بیا هم یعنې د هغې جواب نه دی راغلی نو واپسي موږ ته خبر نه دی راغلی هغه جرګې له هم د طالبانو د کابل نه یو ټلیفون راغلی و زموږ د ګوند جنرال سیکرټري ته چې زمونږ تاسو ملا عمر ته بلنلیک را لېږلی نو زمونږ هغه د 10 تنو یو وفد راځي 2 ورځې مخکې د جرګې نه دا ټلیفون راغلی بیا هغه وفد رانغی معلومېږي دا چې حکومت پاکستان سره تماس نیولی هغې به ورته جمع راغلی نو هغه نه دی شوی بیا دې کې ستاسو دې وروڼو چې پښتون سوشل ډیموکراټک پارټۍ په نوم باندې په المان کې کار کوي زه د دې ډېر ممنون یم ډېر مشکور یم ډېر لوی همت یې وکړو چې دلته کې د هغې په تسلسل کې په کولن کې یو جرګه راوښته هغه جرګې نه پس پرون د دې یو شاخ د فرانکفرټ هلته کې هغې پښتانه او افغانانو راجمع کړي او دا څلورم غونډه ده چې ډاکټر صاحب او هیوادمل او د دې نور ملګرو چې کوم دی دي جارو کو دا غونډې دلته کې راووته زه ما خپل ملګرو ته ما دا مقاله چې لیکله دا خوشحال بابا یو شعر دی هغه وایي بله هېڅ لیدلی نه شي په دا منځ کې یا مغول د منځه ورک او یا پښتونخوا نو ما خپل ملګري ته ویل ما ویل چې که دې کې داسې ولیکو چې د خوشحال بابا ته په معذرت سره
موږ دا ولې کوو چې بل هیڅ لیدلی نه شي په دا منځ کې یا تقسیم د منځه ورک او یا پښتونخوا نو دې طرف ته که موږ متوجه شو چې دا څونه وخت تېر شو څونه آفت موږ ته راغی نو د دې نه پس موږ خپل قومي وحدت او خپل قومي تشخص دا حاصل کړو زما دا یقین دی بیا پښتون افغان چې کوم دی نو دا بې خونده نه دی د دې په ذهن کې هم دا چل زیات په موټو هم دا چل زه دا خبره ډېر وخت نه کوم چې په حیثیت د فرد چې پښتون دی د دنیا د کوم قوم سره په مقابله کې واچوه که مخکې دې شر بند کړي خو د خدای قانون دا دی قانون فطرت دا دی چې ګټې افراد نشي کولی افراد کارنامې کولی شي ګټې نشي کولی ګټې قام دی او قامي وجود شته چې څو پورې قانون وجود نه راغلی نو زموږ د دې حالت د ښه کېدو او پرمختګ امکانات د نش برابر دي زه په آخر کې یو وار بیا ستاسو د ټولو ډېر زیات مشکور یم شکریه ادا کوم چې دا ډېر مشغول دنیا ده په دې کې هر سړی په منډه دی او هر سړی نوزګار دی تاسو چې دلته راغلي لازما چا به رسوتونه اخیستي چا به څه زیار کړي دغه دا دی اوس ډاکټر کبیر ستوری راغی د خپل فریضه ډیوټي هلته کې د سهار نه تللی و د دې وخته پورې د خپل فریضه کړي اوس ځان دلته کې راورسو زه ستاسو ډېر بې انتها مشکور یم چې تاسو وخت وویستلی دی راغلي دلته کې ناست او بیا خاص کر د ډاکټر صاحب او د هیواد مل او د دې د ملګرو ډېر مشکور یم چې دا موقع موږ له راکړه سره یو ځای شو ضروري ده څو خبرې مو کړې ډېره مهرباني ډېره شکریه یو سوال تاسو دا وکړو چې ما د پښتون قوم په وحدت باندې زور واچاو حالانکه په افغانستان کې 20 قومیتونه یا مخکې به ملیتونه ورته وي یوازې 20 قومونه اوسي دا ټول قومونه افغانان دي او افغانستان د ټولو افغانستان د ټولو کور په دغه افغانستان کې پښتون من حیث القوم شریک یو حصه پکې نه و شریک کوم افغانستان چې د احمدشاه بابا په مشرۍ کې افغانانو جوړ کړو هغه افغانستان کې پښتون من حیث القوم شریک تقسیم نو اوس یو بدماش راغی یو غاصب راغی یو جابر راغی هغه په دې 20 کې صرف یو راغلی د مرای نه دا هغه خاوره تقسیم کړه هغه تقسیم دا باقي ویش کوم دي دا مونږ ته اخلاقا نوم کړی ځکه چې موږ ونه یو د یو کور اوسېدونکي یو دا کور زموږ شریک دی دا کور د نورستاني دا کور د پشي دا کور د ازبک دا د تاجک دا د هزاره دا د څونه ملیتونه دي او دا د پښتون دا شریک کور دی په دې شریک کور کې یو بدماش راغی او زه چې په کومه قبر کې اوسېدم کور په کومه حصه کې اوسېدم هغه یې سمور دی او زما یې سمور ټوکړې کړې زما په دې نور ورونو باندې دا یو شي کوم دي په دې باندې دا فرض موږ د یو کور اوسېدونکي دا ملک زموږ شریک دی شریک موږ افغانان یو چې دوی راپاڅېدلي وې او د دې بدماش خلاف جنګېدلي وې زه یې ته خلاص کړی وې زما مرۍ خلاصه کړې وې او متاسفانه دا ونه شوه زه هغه تقسیم کړم اوس چې زه د وحدت د پښتون خبره کوم نو صرف پښتون تقسیم دی دا نور وروڼه خو زما دي دا خو شریک دی دا کور زموږ شریک دی داسې نه ده چې په دې کې د بل چا حصه دا شریک کور دی دا نور وروڼه خو په دې کې ناست دي دا شریک دی صرف یو پښتون چې کوم دی دا تقسیم دی که دا د پښتون تقسیم چې کوم دی نو دا د منځه لر شي نو دا بیا عقل په کور جوړېږي زه د پښتون خبره د وحدت ځکه کوم چې بل رور لا نه دی تقسیم هغه کور شریک دی هغه سالم دی او خدای دې سالم ساتي دا زمونږ شریک کور دی په دې وجه باندې زه دا خبره کوم د دې دا مقصد نه دی چې زه دا خبره کوم د پښتون د وحدت نو د ټول افغانستان